الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تبارك وتعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم تما عزت مند مشرانو مسلمانان رونو دے فکر آخرت حوالے سرا یوسو خبریں سے کو اللہ تبارک و تعالی دے من عمل کو توفیق نصیب کی اور دعا بکو چې الله تبارک و تعالی دے آخرت فکر دا ہر انسان تا کما حق ہو نصیب کی مضمون دنیا ژوند دا عارضی او مختصر غوندې ژوند دی الله تبارک و تعالی چې کله هم د تذکرہ کړل نو ورسره دا هم ویل دي چې وردا د دوکې کور دی قل متاع الدنیا قلیل د دنیا ساز و سامان هم انتہائی کم وما الحیات الدنیا الا لهو ولعب دنیا زندگی دا د کھیل تماشے زیدے دا مختصر غوندې دی کل من علیها فان کم زمکه منتی سمر سزونا چې دی دا ختمیږي یعنی بار بار الله تبارک و تعالی خپل کلام کې آخرت طرف ته د انسان فکر چې دی متوجه کوي چې انسان دې دنیا ته هماته لګري لیکن دې کې تعالی همیشه چې دیغه پاتې کېدل نشتی تعالی واپس راتل دی الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا هر یو انسان واپس راتل دی زما طرف ته بیا بسهر انسان ته خبر ورکوم چې تاسو کول فننبئكم بما كنتم تعملون بل څه دی چې تاسو ته خبر راکم تاسو دنیا کې کم اعمال کړیو یعنی بار بار الله تبارک و تعالی خپل کلام کې انسان فکر آخرت طرف ته چې متوجه کوي نو دعا وکړو چې الله تبارک و تعالی دې دا عظیم فکر چې دې غزمنګ نصیب کړي خدمت مشرانو چې کوم انسان ته د آخرت فکر چې دې نصیب شي نو دنیا کې د ډېرو ګناهونو چې دې ځان بیا بچکول د آسان شي او دې بچیږي دی نه چونکه من زیاد د الله تبارک و تعالی نافرمانیانی او د الله تبارک و تعالی حکمونه هغه ځکه چې دغه ترقی کې هغه کې چې دغه نقص او نقصان چې دغه راځي چې زموږ آخرت طرف ته چې دغه توجه او شانتی نه څنګه چې دغه بکال چې انسان ته د آخرت فکر نصیب شي او صحیح مانو کې چې دغه نصیب شي د طبيعت دنیا کې نیک اعمال کول هغه ماډي رسان شي او د څومره د معصیت خبرې دی هغه نه ځان بچ کول هغه مدد چې د آسان شي لکه چې ته پته ده چې باید الله تبارک و تعالی مخکې د مال تل دی او د یو ذره حساب مال چې دی الله تبارک و تعالی به ما سره کوي نو بیا د هر ګناه نه ځان چې د بچ کول ډېر آسان او د الله تبارک و تعالی ذات خدا سے ذات دی چې لا تخفى منکم خافیه سشی بد اللہ تبارک و تعالی نا پٹ چے دے غنی انہا ان تکو مثقال حبت من خردل فتکن فی صخرت او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ کہ انسان یو گناہ دمرو کی چے دے دمر ذرے برابر گناہوں کی چے دے مزید تقسیم چے دے ممکن نہیں دمر اڑ کے گناہ
دومره د وړوکې ذرې برابر ګناه یا نیکي هغه انسانو کې چې دغه مزید تقسیم چې دغه ممکن نه دومره وړوکې چې هغه مزید نه تقسیمیږي یا ختمیږي دومره ګناه یا نیکي انسانو کې او بیا هغه که چرته په غرونو کې په اسمانونو کې رکوما کې نو یاته به الله د الله تبارک وتعالى ذات داسې لطیف او داسې خبیر ذات دی چې الله تبارک وتعالى باغ نیکی او هغه کم گناہ دغه ما د انسان مخ حاضر او د سمته پوس کوي فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى انسان نیکی کړلا ځان چې دا کړول د الله تبارک وتعالى د نیکی ځای کینا هغه الله تبارک وتعالى د مخ د چې غراړي کدن چته دي معصیت سے دي گناہ سے دي ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى کدن چته دي شر کار سے دي گناہ کار دي نشه دي د باغوم ویني الله تبارک وتعالى باغوم د مخکې د سي غازري یعنی د الله تبارک وتعالى ذات نه شي پټې دي نشي الله تبارک وتعالى به هر یو انسان سره د هر څه د حساب کتاب کوي بیا ورستو خبره را چې الله تبارک وتعالى یو انسان سره حساب کوي بکم انداسي کوي لیکن دا یا بیا ولا انعام ور کوي یا ولا سزا ور کوي یا ورته ګناونه معاف کوي یا د راست د افاش کوي دا د الله تبارک وتعالى کار دی لیکن دا چې د الله تبارک وتعالى طرف ته هر انسان چې د غتل دی دا فکر زمون تاسو نصیب شنو الله تبارک وتعالى په دې فکر منته قرآن مجید کې ډېر آیاتونه چې دغه نازل کړي چې انسان وګوره دنیا کې دا نه چې ته دنیا تلاړې بس دا وغني چې بې مال دلته بس جون تیرول دي او دلته نه چې دا بس کله مرګ شي بس ختم مسله نه دوباره بیا هم د الله تبارک وتعالى طرف ته واپس کېدل دي انشاکم من الارض الله بیا درهم بیا پاسي څنګه چې ته مخکې پیدا کړوي بیا الله تبارک وتعالى ته چې دغه پاسي او خپل مخکې ته چې د حاضرې قالوا تلك اذن كره خاسره فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهره الله تبارک وتعالى چې کله اعلان وکي اور سور کې چې دغه فوکل شي نو ټول انسانان مد الله تبارک وتعالى په مخکې په یو عام او کلاو میدان کې چې دغه ولاړي حسن انسانان مبیا داسي چې دغه بیا حالات هم مختلف شي کله چې هغه د میدان کې پاسې نو کدن نیک اعمال کړي او د دنیا دا وخت دغه قیمتي کړي نو د حال او د جسم حال د شکل او صورت دا به جدا انداز کی او که چرته د بدعملي او کے پاس د انداز د جسم حال دا وجودا انداز کی حضور صلی الله علیه وسلم هم خپل با حدیث مبارکو کې د فکر سے ډېر زیات په دې منتصور لګولیو صحابه کرامو دی ویلو کونتو نهایتکم عن زیارت القبور چې ابتدایي دور کې دا سوا چې پیغمبر صلوات والسلام خلق دې قبرونو خواته تلونه منې کړیو وې تاسو به قبرونو خواته چې دغه نه ځي دا یو عمره چې دغه راغلوا چونکه د بت پرسته او دغه د دې شزونو سمانو انو حضور صلی الله علیه وسلم خلق منې کړی چې به قبرستان ته بیا نه ځي کله چې بیا لږ وخت تیر شنو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایل کوم ته نهایتکم عن زیارت القبور قبرونو خواته تلونه ما تاسو منې کړو وای الان فزورها وسکم وخراغه وسکم زمانه دا تاسو د قبرونو خواته چې دی غزي فإن تذكر الاخره ځکه دې کې با د تلو سره با تاسو ته آخرت چې دی غیادېږي چې کله قبر خواته تلاړې ته به سوچ کوي چې بھائی دا هم یو انسانو د هم دنیا کې چې دی غفاته کېده د دوهم دنیا کې چې دی یو مقامو د به هم دا ګڼل چې بھائی ما به ما سګیر کې د به دا ګڼل چې بھائی زنې مسما اولاد وسکي د به دا ګڼل چې بھائی زنې مسما کاروبار وسوکي نن هغه ټول معمولات چې دغه قشان دي چلیږي دې چې دغه نشتي او دل مخکې تاسو سکول دي دل مخکې د کمو زینو د چې دغه غتل دي او دل کم جواب ورکول دي دا سوچ به تاسو کوئ الان فزورها لهدا اوس قبرونو خواته چې دغه غزي او دا سوچ چې دغه کوئ نو حضور صلی الله علیه وسلم هم دې طرف ته چې دغه اشاره وکړه چې به کم سے کم د قبرونو خواته چې دغه انسان لاړ شي آخرت طرف ته لوګون خپل دهان وځي چې بای مال سکول دی او ز سفوم چې دغه لګي حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کلا قبر خوا تراغې نو انتهایی جړل وای خلکو ان تاسو کو داوري کله د جنت تذکرو ما کیږي
دومره چې دی هغه نه جاړې د جهنم تذکره وشي دومره نه جاړې د عذابونو د فتنو تذکرې وشي دومره نه جاړې لیکن د دې قبر خوا ته چې راشئ دومره ژړا کوئ او دومره پریشانه شئ دا ولې نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې بھائی دا د آخرت په منازلو کې چې دی هغه اولنی منزل دی دا خو داسې نه ده چې دا یو کډه د انسان چې دی هغه پکې مونږ کېښوده نه دا خو چې دی دا یا خو د انسان دپاره د جنت د باغونو نه یو باغ چې دی هغه جوړېږي یا دا د جهنم د کندو نه چې دی هغه د انسان دپاره یو کنده چې دی هغه جوړېږي دې کې یو انسان چې دی هغه کامیابه شه مخکې د څومره منازل د درازي هغې کې د کامیابۍ سره چې دی هغه رواني لیکن دې کې چې دی هغه د ناکامه شه مخکې د ټول منازلو کې به چې دی هغه د ناکامه زما عزمون دو د صحابه کرامو د حضور صلی الله علیه وسلم د حدیثو د قرآن مجید مطالعه نه دا خبره معلومیږي چې د آخرت فکر دا انتهایی چې د هغه لازمي دی دا انتهایی چې د هغه لازمي دی د سره انسان د ډېرو ګناهونو نه چې د هغه بچ شي نیکیان انسان ته کول چې د هغه آسان شي او دا خو زمونږ د ژوند یو مقصد دی چونکې دنیا ته چې دی موږ راغلي یو دا د الله تبارک وتعالی زمونږ یو امتحان اخلي زمونږ یو امتحان دپاره چې دی موږ دلته رالیږلي یو کله چې بیا د الله تبارک وتعالی خوا ته موږ واپس شو نو الله تبارک وتعالی به د دې مکمل رزلټ موږ ته چې دی هغه اوري چې بیا دنیا کې تاسو کول تعالی څه کول چې دی هغه پکارو نو الله تبارک وتعالی وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور دنیا دا د دوکې ځای دی دې کې ګورې دوکه نه شي کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل حضور صلی الله علیه وسلم هم ارشاد فرمایي چې بھائی دنیا کې داسې ونه باتې کېږه لکه چې ته یو مسافر یا ته په لارې کې چې دی هغه یو تېرېږي یو لارې منې چې دی هغه ته روانې ته یو ځای کې چې دی هغه پړاو واچوې نو دغه د دنیا مثال دی چې داسې کې ستا صرف یو پړاو دی ستا یو مختصر غوندې ژوند دی هغه تاله تېرول دي بیا تاله چې دی هغه د دې ځای نه چې دی هغه تلل دي او یو داسې ژوند طرف ته چې دی هغه تلل دي چې هغه چې دی ختمېږي نه که ستا دپاره بیا انعامات وي نو هغې کې به هم هغه به هم همیشه همیشه دپاره وي او که نه عذابونو ته لاړې او ځان دې پېژندلې نه دنیا کې او ناکامه شې نو هغه ناکامي به هم بیا همیشه همیشه دپاره وي نو ځکه حضور صلی الله علیه وسلم د آخرت طرف ته د انسان توجه بوتلله خپل په حدیث مبارکو کې او الله تبارک وتعالی د دې بار بار چې دغه تذکره کړله بلکې د آخرت چې کوم منازل دي ګران الله تبارک وتعالی په خپل کلام کې بار بار چې دغه هم بیان کړي چې بھائی د آخرت دا نه ده چې دنیا کې تاسو ژوند تیر کړو بس آخرت طرف ته چې دغه لاړې لکه څنګه چې موږ وایو بھائی مر نه وروسته چې دغه ژوند دی لیکن هغې دپاره د تیارۍ څه قسمه هغه توفیق موږ ته چې دغه نه میلاویږي هغې دپاره تیاری هغه څه قسمه سوچ زمونږ نه پیدا کېږي هغې دپاره د تیاری څه قسمه فکر چې دی هغه زمونږ نه پیدا کېږي نو هغه ډېره زیاته ګرانه ورځ ده هغې منځ به الله تبارک وتعالی مخکې ته حاضرېدل دي او د الله تبارک وتعالی حساب هغه چې دی هغه منحوس شي به اوس دی به الله تبارک وتعالی یو انسان سره حساب کتاب شروع کړي یو هو نفس دی هغه معارضه ده د منته د اعمال پیش کول شلل چې انسان دا د اعمال دې کړي دا د اعمال دې کړي که چېرته الله تبارک وتعالی حساب کتاب شروع کړي نو بیا خو د هغې نه خلاصۍ چې دی هغه ګران دی او بیا د آخرت څومره ګران منازل دي چې د حضرت آدم علیه السلام نو واخله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخري امتي پورې انسانان دا به چې دی د الله تبارک وتعالی مخکې چې دی هغه ولاړي د حساب د کتاب دپاره به څومره آوازاري کوي او څومره مشکلات به کوم چې هغه په قرآن مجید کې بیان شوي دي په حدیثو کې چې هغه بیان شوي دي انسان چې دی هغه کله پړاوی د مطالعه چې دی هغه کوي نو د انسان چې کوم برداشت دی قوت برداشت هغه چې د انسان به برداشت کولی نه شي هغه چې د انسان نه جواب راکړي ځکه چې دومره ګران حالات وي نور انسان ته چې دی هغه څومره نږدې وي دا شانتې ځمکه هغه اوس د تانبې څومره ګرمي نن موږ نه څومره نور چې دی هغه لرې دی لیکن ګرمي موسم کې موږ ته څومره مشکلات دي کله چې دا نور د انسان نه د یو نیزې برابر په فاصلې منتې شي نو بیا به څومره مشکلات دي او د انسان د دماغ به څه حالي د ګرمۍ او د خولو به څه حالي الله تبارک وتعالی بار بار دا بیانوي چې انسانه د ژوند لا تیاري کول دي دلته چې دی هغه راتلل دي دومره د سختۍ چې د غرض وي چې یوم یفر المرء من اخیه
دنیا کې خو انسان دا وایي ما باندې مشکلات رالل زما رونه شته زما ملګري شته هغه به ما سره چې دغه ولاړي لیکن د آخرت حالات به داسې چې اول د سر نه به انسان نه د غرور چې د تختی خپل رور چې کوم دنیا کې هر قسمه معاملاتو کې انسان سره هر قسمه تکالیفو کې هر قسمه مصیبتونو کې هغه انسان سره چې دغه ولاړ دی د حوصله چې دغه بڑاوي د سره چې دغه تعاون کوي لیکن په دغه غرض منته یفر المرء من اخیه انسان نه بل انسان رور چې دغه ما تختی وصاحبته وبنيه د انسان نه چې د امه و ابي انسان مور د انسان پلار به هم چې انسان نه تختی چې به دا سنت د ماته صدا سے تقاضا کړي چې سفیاغه پورا کول نشم وصاحبته وبني د انسان کور والا د انسان اولاد یعنی دا ټول یو نفسي عالم به یو انسان بل انسان خواته به دی وجه نزي چې کې دې شي د مانه سده نه کانو تقاضا کی دنیا کې هم دا وي چې به زمان تکلیف برداشت کم زما د رور ته آسان شي زما زمان تکلیف برداشت کم زما والدین ته آسان شي زما زمان تکلیف برداشت کم زما کور والا د راحت او د سکون ژوند چې د غتیر کی لیکن دغه وخت کې به هر یو انسان دا وي چې بھائی ز الله تعالی ما بچ کی ما سره الله تعالی نرمیو کی ما الله تبارک وتعالى د دې عذابونو نخلاص کی ما سره نور د چا فکر چې د غنشتي لزکا لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني د هر یو انسان منتبدا سے حالات چې د غراغلي چې د بالکل د بل انسان نه چې د بے پروا کړي نو کله چې داسې حالات جوړ شول نو لازمي خبره را چې چا نیکیانې کړي الله تبارک وتعالى به دوسر جدا شانته فیصله چې دغه کوي چا چې دغه دنیا وخت ضایع کړي دنیا کې خطایا نه کړي الله تبارک وتعالى معصیتونه او نافرمانیاں نه کړي دوسر به الله تبارک وتعالى جدا قسمه معاملې چې دغه فرمایي نو وجوه یومئذ مسفره ځنې مخونه به باغ رزمنته داسې پړکېږي لکه څنګه چې د څوارلسمې سپوږمۍ چې دغه پړکېږي یعنی بهترین رڼا به چې دغه له مخونه بالکل تازه علی منابر اللؤلؤ دو په بهترین موتیانو د بهترین قسمه منبرونو باندې چې دغه بناسوي دو به مشغول وي بلبو کې دو ته پته نه لګي دو مخونو منتبه دو د انعام چې دغه د کم تر او تازګي دا هغه به چې دغه باغې منته چې دغه ښکاری او ځینې بداسي چې وجوه یومئذ علیها غبره باغې منته به دوړي چې دغه پرتی ګرد او غبار به چې دغه پرتی وي او پریشانی او حال وي په دنیا کې زمونږ مخ منته نه رهونته چې شو لګي موږ سم پریشانی وي موږ ګنده شه د صفا کولو کوشش کوي لیکن هغه حالات بداسي چې د بیا غته مو سمې ناراضي کانما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلمه د انسان د مخ بیا نافرمان انسان مخ بداس ښکاری کانما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلمه لقد تور شپې او د تور شپې تیاره چې کومه هغه کې سرنا سپوږمۍ نه تک تور تیارې د مخ بداس تک تور چې د ښکاری مونږ چې دا یو شپه چې د غراغل دا او چې کوم انسان نیک وي نو د مخ بچ دغه پړکېږي او د غیر چاپیره بچ دغه هم رڼای تو کم خلک چې هغه په دغه پریشانۍ کې مبتلا دي د بد نیکو خلکو ته وي چې انظرونا نقتبس من نورکم مونږ ته لوګون دې صبر وکړي مونږ ته لوګون دې ایثار شي مونږ تاسو خواته راشو تاسو مخونو باندې کوم رڼا ده تاسو غیر چاپیره کوم رڼا چې دغه بریږي کوم نور الله تعالی تاسو نصیب کړل منګه تاسو نه دا نور لوګون ته چې دغه واخلو لیکن او ورته سوي ټیلر جو وراکم فلتمسوا نورا شاته تلاش شي نور چې دغه تلاش کوي رڼا چې دغه تلاش کوي رڼا انسان ته دلته چې دغه نه ملاويږي هغه د پاره الله تبارک وتعالى تاسو چې دغه یو ژوند نه کړو هغه کې تاسو اعمال کولو او تاسو بار بار د آخرت فکر طرف ته چې دغه متوجه کړوای تاسو هغه طرف ته توجه نه موتلا احادیثو کې تاسو ویلو چې به تاسو منته مرګ برازي تاسو په آخرت طرف ته ځای تاسو په قبر ته ځای دا دنیا به تاسو نه پاتې کیږي تاسو توجه نه هغه طرف ته فکر نه لہذا اوس دارنا دلته تاسو نشئ حاصلولې نو دوی فوراً د الله تبارک وتعالى په دربار کې چې د غارس کوي چې الله موږ له لوګون ته عمر راکا چې موږ دنیا ته چې د غلاړ شو او موږ داسې اعمال وکړو چې دغه یو مثال موږ چې دغه قائم کو
مخکې چې کوم عملونه مونږ کړي وو چې هغسې عملونه مونږ نه کوو مونږ به بهترین عملونه کوو ستا د رضا والا اعمال وکړو لیکن الله تبارک وتعالی دربار نه ورته هم دغه عرض کېږي چې علم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاکم النذیر ای زما پیغام تا ته رسېدلی و ستا کور ته رسېدلی و تا سره قرآن مجید چې دغه موجود و تا سره د حدیث کتاب موجود و تا عربي نسله پړولی په اردو کې تا سره موجود و تا اردو نسله پړولی تا سره پښتو کې موجود و تا سره نه پښتو هم نسله پړولی تا ته علماو بیان کړي تا ته تبلیغیان حضراتو بیان کړي تا ته د دنیا یو خبرې حقیقت چې دغه بیان شوی دی دغې نه باوجود ته عمل نه کوو فذوقوا فما للظالمین من نصیر تا په ځان باندې بخپله ظلم کړی دی یا دا نن چې دغه سکا چې ستا تعالی چې دغه کم سزا مقرر ده هغه سکا نن به تعالی څوک مددګار چې دغه نه نو زما عزتمن نو د دنیا ژوند دی انتهایی مختصر غوندې چې دغه ژوند دی مخکې به انسان وي به ناجوړه کېږم بیا مشر کېږم بیا به چېرته ناجوړتیا راځي بیا به مرګ راځي دا یو د انسان یو امید و حالانکې هغه وخت کې مرګ داسې نه و چې دا به صرف په بوډا انسان باندې چې دغه راته لیکن د انسان به دا یو امید و چې پای زما به عمر تېرېږي بیا به بیماره کېږم بیا به چېرته چې دغه مرګ راځي دا او اوس عیش عشرت ژوند چې دغه لګیا دی تېرومه نو اوس خو که انسان سوچو کی د مرګ دومره اسباب چې دغه پیدا شوي دي د مرګ دومره اسباب پیدا شوي دي چې د هغې شمارل چې دغه ګران دي قسمه قسم اسباب د مرګ چې دغه پیدا شوي دي د مرګ مخکې هم هیڅ پته نه لګېدله اوس هم پته نه لګي وما تدري نفس بأي ارض تموت انسان د هیڅ پته نشته چې کوم ځای کې انسان باندې مرګ راځي کوم حالاتو کې چې د انسان باندې چې دغه مرګ راځي دا مختصر غوندې ژوند دی دې طرف ته چې دغه لو غوندې فکر پکار دی او د آخرت تیاري هغه چې دغه پکار ده داسې نه ناڅاپه انسان باندې مرګ راشي دغه شانې دنیا نه چې دغه رخصت شي نو عزتمندو په دې مختصر غوندې ژوند باندې الله تبارک وتعالی یو ابدالآباد زندگی چې دغه ایښې ده او د هغې کامیابي او د هغې تاوان او د هغې پریشاني هغې په دغه دې باندې ایښې ده که دې دنیا کې انسان صحیح طریقې سره چې دغه ژوند تېر کړه د الله تبارک وتعالی احکام د حضور صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې چې دغه عمل وکړه نو هغه ژوند به چې دی هغه ورته آسان شي او که نه دې کې دغه شان دی د غفلت ژوند چې دغه تېر کړه نو هغه ژوند کې ورته بیا ډېر زیات چې دغه مشکلات دي د مرګ هم څه پته نه لګي نو دې نه مخکې د دې تیاری هغه چې دغه تیاری پکار ده او دا ورسره دا دعا پکار ده چې الله د مرګ نه مخکې د مرګ تیاری توفیق نصیب کړي موږ څومره اعمال کړي دي د الله تبارک وتعالی خپل په دربار عالی کې قبول او منظور کړي دا دعاګانې چې دغه پکار دي الله تبارک وتعالی دې عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين